دا مکی صورت مکی صورت سره رب دارې مکی صورت کې بہادری ورکړه مؤمنانو ته واقع د موسی علیه السلام سره دلته بہادری ورکړي واقع د ابراهيم عليه السلام او شعیب عليه السلام سره مقصد د صورت دارې یو تشجیع اور کی بہادری مؤمنانو ته مصیبتونو او مهنتونو برداشت کول سره په باب دعوت کې نو دیم د عدم نجات د مخالفینو چې مخالفین با د نه بچ کی دا والله اعلی کوي امتحانات بربانی خامخا راځي وره دا په دی اول آیت کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس گمان کې خلق یترکو چې دی و پرې خودل شي پرې و خودل شي بے فائدې محمل ان یقولوا صرف پدې خبره شي دی وایا مننا موږ ایمان راوړې وهم لا یفتنون پدې باندې به امتحان نشي کېدلې خلق دا خیال کوي چې صرف آمنا باندې بس جنت داخل شم دا خیال دی غلط دی امتحان بربانی خامخا راځي مختلف قسمه نکله دشمن طرف نه کله په دې بدن باندې امتحانات الله راولي کله مرزونه کله غریبي کله یو شي کله بل شي د امتحانات تی خامخا راځي ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا موږ امتحان کړو پاکستان باندې چې مخکره دیونو فليعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا ښکار کوي الله کسان چې رښتیا ویلي دي په خپل دعوت ایمان کې رښتینی دي صبر کوي کنه کوي وليعلمن الكاذبين خامخا ښکار کوي دروژن لرا ام حسب الذين يعملون السيئات واستغفر کوي منکرین تا آیا ګمان کیا کسان يعملون السيئات چې دی عملونه کوي بد ايسبقون شدي او بشي زمنګنا سا ما يحكمون بردا فیصله چې دی وی کوي من کان يرجو لقاء الله اغه سوچ عقیده ساتي د ملاقات د الله فإن اجل الله لات پس یقینا نیټه د الله راتون کړه چې اخرت ته او هو السميع العليم او د الله تعالی اوریدونکو پوهه دی ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه او چا جزان وکړاو د الله د دین د پاره فإنما يجاهد لنفسه یقینا د ځان کړي لنفسه د پاره د پیدا د خپل نفس دین کې ځان کړي دعوت کې jihad کې هر قسم مهنت کې ځان له فایده ورکې الله له فایده نشي ورکولې ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله به حاجت ټول عالمنا اوس مومنانو ته زیره ورکې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړي نه کلنو کفرن عنهم سیئاتهم خامخام بلری کول دوینا بلې د دوی ګناونه هم تلری ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون او خامخام به بدل ورکو دي احسن الذي خست بدل د عملونو كانوا يعملون چې دی کول ووصينا الانسان بوالديه حسنا دا ګور بل امتحان یو امتحان به کله دام راځي مور او پلار به کافرانو مشرکان وي بيدینه وي غیبتا مجبور کوي په کفر او په شرک باندې دای د پاره آداب ذکر کړي ووصينا الانسان بوالديه حسنا او منکلک حکم کړی انسان ته د مور او پلار سره حسن د نیکی نیکی وو سکے خغړه وو سکے وین جادا کو کچری دی کوشش کې بتا باندې تو شریک بیم د د پاره چې شریک کی زمان سره مالای سلک بعلم هغه سو جنش سره پاره پای باندې علم فلا تطعهما خبره ممنا مشرک دی د پلار دی یا مور دی مشرک را تا ته و چې تم شریک دا شرک ود الله سره نو ګره خبره ونه مني الی مرجعکم ما ترا غذل تاسری فنبئکم نو خبر بدرکم تاسو ته بما کنتم تعملون پاغملون باندې تاسو کول والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی نیک لندخلنهم فی الصالحین خام بداخل کو دی لره پنیکانو کې ومن الناس من يقول آمنا بالله دې کې وسجر ور کوي هغه کس چې هغه امتحان نشي برداشت کولای بے صبری کوي هغه شکایتونه کوي د الله نه ومن الناس بعض خلقنا من يقول اسور چوي آمنا بالله ایمان راوړې په الله باندې فاذا اوذي في الله نو کلا چې ول تکلیف ورکل شي په لار د الله کې په بار د الله کې جعل فتنه الناس غرزي فتنه خلقو كعذاب الله پشانت عذاب الله خلق له طرف د جکم تکلیف ته ملاوي کې د الله عذاب شماري ګورو عزت الله ر دین کار کوم د سخت را باندې راضي وي ولا ان جاء نصر من ربك او کچره راشي مدد د طرف درفستانه ليقولن نخام خدي وإنا كنا معكم
که مسلمانانو ته تکلیف ملاوي شي دی وایو دا څنګه پیغمبر دی دا څنګه مؤمنان پاک دي چې تکالیف ملاوي او چې کله فتح ملاوي شي زر برامن کی وایي بینا کنا معکم یقین موږ تاسو سره یو اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین آینه د الله په خبر باندې چې پسنو د خلقو کې دي وليعلمن الله الذين امنوا د جهاد ول الله قائم یو د امتحانات ول الله راولي امتحان کې مقصود دار چې مؤمنان او منافقان جدا شي بس وليعلمن الله الذين امنوا او خامخ کار کې الله کسان چې ایمان راوړل دي وليعلمن المنافقين او خامخ کار کوي منافقان لرا وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل دي ډبل امتحان دی کله کله په مؤمن بدای امتحان راځي کافرانو مشرکان ورتوي راز زمنګ ملګری شه او ست ټول ګناه زم په سر باندې وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل دي للذين امنوا کسان ته چې ایمان راوړل اتبعوا سبيلنا تابعداري کوي زمنګ دلارم ولنحمل خطاياكم او خامخا من به اوچت کو ګناونه استاسو وما هم بحاملين نو دي اوچتون کی من خطاياهم دای د ګناونه من شيء نس قسم شي تبس ګنا چوته کی تو خزان بغیر کی انهم لکاذبون یقینا دی خامخا درو جندي ولا يحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم او خامخا دی په پورته کی پیټ د ګناونه خپل واثقالا نور پیټي ما اثقالهم سر د پیټو خپلونه یو خپل پیټي دی او بل بعد نور خلکو د گمراه کول پیټي پورته کی دو ګناونه کړي کنه یو په خپل گمراه دی بل نور خلک گمراه کړي ولا يسالون يوم القيامه او خامخا دین و تپوس وکلی شي پر ورځ قیامت اما کانوا یفترون دغه درو بارک چې دیو جوړول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وقد نوح علیہ السلام ذکر کوي د پاره دی چې ور امتحان کې ځان کامیاب کړي امتحان بربان راځي نو کله امتحان بدای تب دعوت کې او څوک به خبره نه مني دایر پاره د نوح علیہ السلام واقع ذکر کوي چې ګور هغه نه نیم سو کاله دعوت وکاو صرف یو چند کسان مسلمانان شي کله کله امتحان بدسي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا من را لګل نوح علیہ السلام خپل قوم ته فلبث فيهم نسار شي پای کې الف سنه زر کال الا 50 عام مگر 50 کالا نه نیم سو کالا دای استثناء ولي وکړه زر کال هغه تیر کړي خو نه نیم سو کال په سخت کې تیر کړي سنتونه اکال ته لکی چې سختي کالی سره 50 کالا د پلک پراحت باندې تیر کړي لفظ عام هغه کال ته لکی چې په انسان باندې پکې راحت وي فاخذهم الطوفان نوني ولا الى الطوفان وهم ظالمون حال شيء ظالمانو فانجيناو نمن خلاص کده درا اصحاب السفينه خواندان د کیشتي وجعلنا من وغرزول دا کیشتي آیاتن ونخل العالمین د پاره ټول عالم و ابراهيم امن لګل ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه وردا باندې بلشان امتحان ابراهيم عليه السلام باندې ځان لغټ امتحان پلار عمل تو مقابله کې ولاړ دي قوم متولاړ دي و ابراهيم موږ لګل ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه کلا چې دوی خپل قوم ته عبادت الله عبادت کوی د الله واتقوا ورګدانا ذالکم خیر لکم دا کار غوړې تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا هغه سوچ تاسو بندگی کوئی ما سوا د الله نه اوثانا د بوتانو شکلون وسن ولکی هغه شته جا په خپل لاس جوړ کړي شو بندگی خلک کوي وتخلقون افک او تاسو جوړوي درو بیا وی دا الله مونږ ته چې د عبادت کوي ان الذين يقنا كسان تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه لا يملكون لكم رزقا اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله رزقا طلب کوي د الله سره رزق واعبدوا بندگی کوي دا واشکروا له شکر ادا کوي دا الی ترجعون دی الله ته تاسو واپس لې شئ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ او کچری تاسو درو نسبت کوي ما دروژن کوي فقد كذب أمم من قبلكم یقینا درو نسبت کړو ډیرو متون تاسو نه مخکي هغه الله هلاک کړی دي نو تاسو هم هلاکيږي وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتري پر رسول باندې مگر رسول ښکارا اوس درای ذکر کوي منس کی اولم يروا ديون ګوري كيف يبدئ الله الخلق چې څنګه اول پیدائش کوي الله اول پیدائش الله کوي
اولم يروا دیونه ګوري کیف یبدو الله الخلق څنګه الله ول پیدائش کوي ثم يعيد به دوباره پیدائش کوي ان ذلك یقینا دا دوباره پیدائش علی الله یسیر په الله باندې آسان دی قلوا نبی سیرو فی الارض وغرزی پس مکه کی فانظروا نو ګوري کیف بدا الخلق څنګه اول پیدائش کړي دی ثم الله ينشئ النشأة الاخره بیا الله پیدائش کوي پیدائش رسنه دوباره ژوند ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارشی باندې قادر دی يعذب من يشاء وعذاب ورکي چاته چوغړي او يرحم من يشاء اور رحم کوي پچا باندې چوغړي ویلی تقلبون دی الله تاسو واپس لشي غسل بل تخفیف ورکي وما انتم بمعجزين في الارض او نه تاسو بچ کیدون کی بزمګه کی آیات مراد مقابله کوونکی نہیں تاسو مقابلہ کون کی فی الارض پسمگا کی ولا فی السماء و پاسمان کی کچرت پاسمان کی وے ولا فی السماء لو کنتم فیها وما لکم نشت استاسو د پار من دون الله ما سوا د الله نمی ولین سو دو سلا نصر نهم داری بل تخفیف والذین کفروا بآیات الله اوا کسان چې کفر کړي پایتون الله باندې ولقائه ملاقات دا باندې اولئک دا کسان یئسوا من رحمتی دیونا امید دی د رحمت زمانہ و اولئک دا کسان لهم عذاب الیم دوی د پار د عذاب درناک فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا منز کی خود دلائل ذکر کړه واقع ابراهیم علیہ السلام هغه شروع د اصل کی ابراهیم علیہ السلام قوم ته خطاب کو قوم جواب ذکر کړي فما کان جواب قومی پس نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا خبره چوي ویل اقتلوا ملک دلرا حرقوا یا وسو دلرا فانجا الله من النار نخلاص کدل الله تعالی دورنا ان فی ذلک یقینا پدی واقع کې لایات خامخاړه دلائل لقوم یؤمنون پار دا قوم چې ایمان لري وقالوا ول انما اتخذتم من دون الله اوثانا یقینا غشتا سنولی ما سوا د الله اوثانا بوتان یقینا سوچ تاسو نوري ما سوا د الله نه اوثانن بوتان او شکلنا مودت بینکم فی الحیات الدنیا د پاره دوستانی په ما بین تاسو کې په جون دنیوي کې دا صرف د پیرې مریدي داغي دوستانی دي ثم یوم القیامت بیا پرز قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض کفر وو کی بعض بتاوس کې او بعض باندې من انکار وو کی ویلعن بعضکم بعض ولعنت بوئی بعض بتاوس کې او بعض باندې دا کشران او مشران لعنت وي او مشران په کشران باندې وما واکم النار استاسور دی وما لکم من ناصرین او نه به استاس د پر څوک مدد کوونکی فامن له لوط نو ایمان راول پا باندې لوط علیہ السلام دی وراره دی وقال ويل ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي یقینا زه هجرت کوونکی مخبل رب تا مانا چې الله را تکم زه توي التبزم انه والعزيز الحكيم یقینا الله زور ور ذات حکمت نو علدين ووهبنا له اسحاق من بخلوت اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة ومن غرزول دا اولاد کی پیغمبري ول کتاب ورس اکثر بنی اسرائیل کی پیغمبران راغلي دي دا اولاد د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام دي کنه اکثر پیغمبران در دې په اولاد کې راغلي واتینا واجر من ورکل وعدت اجر د په دنیا کې وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین او یقینا دیو په آخرت کې خامخال کامل نیکاو نه ولوطنا موږ لګل لوط علیہ السلام اذ قال لقومي كلا چويل خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو خامخاراتک کوي بهایتا ما سبقکم بیا من احد من العالمین چوڑان دیواله نه دکړې تاسو نه پرې کار باندې چا ټول عالم نه ابتدای د دیونه شیوا انکم لتاتون الرجال آیا یقینا تاسو خامخاراتک کوي سړوتا وتقطعون السبيل تاسو کټ کوي لارې دی بڑا کیم کولې خلق بهم شو کول لار کیم وتاتون فی نادیکم المنکر اتا سرات کوئی په خپل مجلسونو کې المنکر غلط کار دا دیو په مجلس کې را بدکارې نه کول مخامخ به اول ته قتل او دیم قولی کې دال چې المنکر نه مرادی کنزل کول رد بدویل یو بلته په مجلس کې را دی بدی ویل کنزل به کول دا دیو عادت جوړ شي لکه چې څنګه دی باز خلکو جوړ شوی دی د یارانی کنه دوستان وي کله یاران دوستان وي یو سم خاموش نه په کنزل و استقبال کوي او ستا خزه د سیاست امر تاسو ذکر کرا څوک دی دا مې دوست دی دا جيبه دوست چې خزه ولا کنزي
دا چرسیان پوډران ټول دسی کوي یو بل ته کنزل کوي د مور کنزل او د خزي کنزل به یو بل ته کیس حیا ولا نه ورځي او دا غپ شماري چې مونږ غپ لګاو الګ اوس غپ لګي خپل غپ لګاونه مور غریبي څه ګناه کړی دا او خزي غریبي څه ګناه کوي چې کنزي دغه شان دیو دا کارم دی بم دا کنزري منزلي کوله فما كان جواب قومي دنیا کې ول الله اجر ورکړي نعمتونه ورکړي واتینا فی الدنیا واتینا واجره فی الدنیا من ورکړي هغه ته اجر د مان باسي اجر ورکړي په دنیا کې چې هغه چې الله په نعمتونو ډیر زیات کړي نبوت دا په اولاد کې راوستلې او دنیا نور نعمتونه ورکړي فما كان جواب قومي پس نو جواب د قوم ددم الا ان قالوا مگر دا خبر چی ویل اتنا بیاذاب الله اراول من تعذاب د الله ان كنت من الصادقين کچری تدریشنا قال رب انصرني على القوم المفسدين ویل دا اے رب زما مدد وکاو مقابل قوم فساد کوونکی ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى اور کل چرال ملائک زمنګ ابراهيم عليه السلام تفزيري سرا زره وتورکاو دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قالوا دیلنا مهلك هذه القريه یقرن من هلاكون کی وسیدون کو ردی کلیلرا ان هلاكانوا ظالمين یقرن وسیدون کی ردی ظالمانو قوم لوط علیہ السلام ته اشاره وکړه قال ویل ابراهيم علیہ السلام ان فی لوط یقرن پدی کلی لوط علیہ السلام نے قال ویل دی نحن اعلم بمن فيها تاسو چې هغه هلاکوي لوط علیہ السلام به چرته هلاک نه کړي قال ویل دی نحن اعلم بمن فيها من ګډر خپو یو پاچا باندې چې پدې کلی کې لننجینو خامخ خلاص والرا واهلو دا غل الا امرات مگر خزدا كانت من الغابرين در پات کې دن کو نه پازاب کې ولما جاءت رسلنا لوطا اور کله چرالو ملائک زمنګ لوط علیہ السلام ته سی بهم خپش دای په جبانه ولید قوم اصل کې دغه بیزتی کې ولا پدې وجه خپش وضاق بهم ذرا تنگ شپدی باندې پسینه کې وقالوا دیوتل دی ملائکه لا تخف مېره ولا تحزن مغم جن گیا ان منجوک یقین من خلاصون کی تعالی رواهلک استال الا امراتک مگر خذستا كانت من الغابرین در پات کی دن کن پازاب کی ان منزلون علی اهل هذه القريه یقینا من نازلون کی پوسیدون کی ردی کلیبان رزن یو گندا عذاب من السماء د اسمان طرف نبی ما کانوا یفسقون پدی وجاج دیونه فرمانی کولا ولقد ترکنا منها آیه بینه او یقینا منغا پر خودل دغه زنا د کلینا آیه بینه یو نه ښکارا هغه د بحر میت بحر مردار تیریش ژوند سره حیوان پکې نه پاتې کیو سمشتره لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې د عقل نه کار اخلي و الى مدینه قوم شعیبا دبل واقع ذکر کی پدې کې امتحان دی و الى مدینه قوم شعیبا او موږ لګلو مدین والا ترور دای شعیب علیہ السلام فقال ول یا قوم عبد الله زما قوم عبادت کوي د الله ورجو اليوم الاخر واقد ساتي د ورځ د اخرت ولا تعثوا فی الارض مفسدين او مگر دې پسمک کی فساد کوونکی فکذبونا دروجن کدلرا فاخذتهم الرجفه ونولدوا زلزلهم فاصبحوا في دارهم جاثمين دی وګرځل په خپل کلی کې په خپل وطن کې جاثمين پړم خبرات وعدنا من هلا کړي واديان وثمود وثموديان وقد تبين لكم من مساكنهم او یقینا ښکارا شوی تاسو ته دغه حال من مساکنهم د کورنا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خستکړي وای ته شیطان دای بد عملنا فصدهم عن سبيل نوغي من کړي د سمیلارنا توحیدنا وکانو مستبصرین او دی خياران دنیا په کارونه کې یو څو نمونی ذکر کړي د عذاب چې الله په عذاب را وسره په باز خلق باندې وقارون من هلاکل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقینا راغله دي ته موسی عليه السلام په کار دلایل سره فاستكبروا في الارض دی لوی کړي پسمکه کې وما كانوا سابقين نو دی بچ کې دونکي فكلنا اخذنا بذنبي نهار يوم نیولې په سبب د ګناه په باندې فمن من ارسلنا علیه حاسبا بازی بدی کی آسو کچھ منگ را لگلے پائی بانی باران دکانو دا قوم لوط علیہ السلام وعادیانو ومنهم من اخذت الصیحة بازی بدی کی آسو کچھ نیولی ہے بتنا کی چغی
دا سمودیان او اصحاب مدین ومنو من خسفنا بالارض او بعضی بدی کې آسو کو چې مونږ خخ کړي وای لره پسمکه کې دا قارون ومنو من غرقنا بعضی بدی کې آسو کو چې مونږ غرق کړیو قوم د نوح علیہ السلام او فرعون وما كان الله ليظلمهم او نو الله تعالی چې ظلم کړو په دې باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم کاو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء اوس مثال ذکر کوي د پار درد د شرک او د عقیده د مشرک مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال کسانو چې دیونی ولی ما سوا د الله نه اولیاء نور مددګاران کما مثل العنکبوت په شانت د مثال د جولاګی دی اتخذت بیت علی جوړ کړي کور لرا وان اوهن البیوت یقینا ډیر کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دی لو کانوا یعلمون کچرته دی پویدلې د مثال حاصل لاره ټول کورونو کې چې ګوره د جولا کور ډیر بیکاره کور دا په یو غند ځای کې کم کور شي صفای پورنه کیال د جولا خپل چال جوړی کړه دا اشاره دې تر چې مشرکان دا ټول غند خلق دي مرداران وانتی خیرن پیرن ګرځي لان بیم نو یاره بابا د اخیر دانه زی وای د غز غز خیری ته ولاړی جولا چې کړه جال جوړ کی د جولا خیال دا چې دا ډیر مضبوط کور ما جوړ داسي و تخکار کی لکه غټه بنگلا د خیال دا چې دا ما د دوار نم بچ ساتي ما بر سیلې طوفان نم بچ ساتي د باران نم بچ ساتي ما چې ګرځي ګرځي په دنیا کې د جولا د کور بشان بیکار کورو بیانونه په پوکی باندې ملوزي بیکار کور دی دغه شان مشرک ته مشرک ځان له یو معبود نیولې دی او د خیال د چې غنیتا بس ما پارسه کې تعاون کوي پارسه کې چې تکلیف راته را باندې بس ما مدد وکړي زه وته چغوام دا پنوم نظر نیاز کوي دا پنوم باندې خیراتونم کوي خو چې ګرځي په دنیا کې د معبود پشان کمزور څوک بیانمونی ولی ګور هغه خلکو ته محتاج وو کله چې هغه مرشه او هغه په کفن دفن کې په غسل کې په وړلو کې پارڅ کې محتاج وو خلکو ته او د توسګور دی و چې دا وزما مدد کوي هیڅ مدد وسره نشي کولای عقیده هم ډیره بیکاره عقیده ده دغه معبود بس تاسو مدد وکي جولاګي د مثال دی وای دا ان الله يعلم ما يدون من دون من شيء یقینا الله پوي پاسبانش دی ورا بری ما سوا د الله نه من شيء در قسم شنا الله ادار سمات معلوم دی حقیقت مات معلوم دی وهو العزيز الحكيم د الله ضرور ذات حکمت والده وتلك الامثال ودغ مثالون دی نضربها من بیانو للناس د پاره خلقهم وما يعقلها الا العالمون او نه پويږي بدی مثالونه باندې مگر علما خلق الله السماوات والارض بالحق دلائل عقلی به ذکر کړي پیدا کړی الله اسمانونو زمکا بالحق پاک سرا ان فی ذلک یقینا پدې کارونه کې لا یت للمؤمنین خامخانه د پاره د مؤمنانو اتل ما وحی الیک من الكتاب لولا سوچ وای کدل شتا در کتاب نه واقم الصلاه او پابندی کو نماز مکه شرک را دو کو نو اس نبی ته چې ته بیان کوا کنه د دې مثالونو بیان کوا د پار درد شرک ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا من سړی من کوي د بهای نه والمنکر د بدینا د منس کمال چې سړی د فحاشې د من کوي د منکرات نه من کوي خو بده شرط باندې چې ګوره منځ وره شریعت منځ ویل دی و چې کم سړی منځ کې او منځ پسیر نه نو ګوره سړی نه من کوي مونږ اکثر چې د فحاشې نه اوریانې نه من کوي په دی وایي چې منځ هم نه کړي کنه سم خو یا چې منځ کو نو بیٹې مټې کې کو یا وځو چاته په خړ کې به کو یا به چاته نغری په غاړه به کو او چې کایم نو بس ټونګي پکې وایي او څوزل ورنه علماء ذکر کړی دا قرآن گواهه په دی باندې چې منځ په صحیح مانو سړی وکي نو فحاشې نه سړی من کوي منکرات نه من کوي شیخ العثیمین دا یو عالم دی سعودي عرب کې تیر شوی دی هغه خپل کتاب کې لیکلی اشر الممتع کې هغه وی ز قسم کوم په نوم د الله باندې او گواه کوم الله تعالی وی او دا قسم تاسو ته کوم چې څوک د سیمونځو کې چې څنګه پیغمبر کړي دی په صحیح مانو باندې دا سړی به خامخا د فحاشې نه من کوي وی دا به خامخا د منکرات نه من کوي هم هغه مونږ نه کړي ځان ته خلاصو مانځو معنا پویګم نو سړي بدنو حسابونه کتابونه کې کو ور الله دروغ نه وي الله رښتیا وي ولا الله دروغ وي الله عزت دا مون چې کوم د فحاشې منکرات نه تاسو منع کوي خو چې مون سړی وکي کنه ولا ذکر الله اکبر خامخا ذکر الله اکبر ډیلوی عبادت دې
دیو ماندار چې ذکر د الله د نور عبادتونو په نسبت غټ عبادت دی یا یادول د الله تعالی په مانزه کې اکبر او ډیر لوی ثواب لري والله یعلم ما تصنعون الله پوهیږي په کارونو چې تاسو کوي اوس آداب ذکر کړي د دعوت لپاره ولا تجادلوا علی الكتاب او بحث مکوئ د علی کتاب سره الا بالتي مگر په طریقه باندې یا سن چا خسته ده خسته طریقه سره قران او سنت او دانګ بدلایل سره بحث ځای سره کوي الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظلم کړي دوی نه نه په خبر نه پوي په صحیح سباس مکوئ وقولوا ای آمنا بالذي من ایمان راوړې پاک کتاب باندې انزل الینا چې نازل کړي شوی دی موږ ته وانزل الیکم نازل کړي شوی تاسو ته و الهنا و الهکم واحد او معبود زمونږ او معبود تاسو یو ذات دی ونحن له مسلمون موږ د الله اخلاص کوونکیو وکذالک انزلنا الیک الکتاب او ګور دا د مسلمانانو څومره کلاو نظر دی الله ود څومره خستا دا خودري اهل کتاب ته وي چې موږ په خپل کتاب ایمان راوړې او تاسو کتاب باندې هم کی باد راوړې شرط دی یو انګريز تاوري دي شرط يهودي نه تاوري دي چې هغه ویلي چې موږ هم تاسو په کتاب ایمان راوړې ادي کوم خلک کو یاره مسلمانان تنگ نظری وي دا تنگ نظری څه شي ته تنگ نظری دی دې ته وي چې بس اسلام باندې کلک مو ودرېګا او انګريز تو به اختیار کو يهوديت چې کوم دا اختیار کړه دا د کوه نظر وي وکذالک انزلنا الیک الکتاب او دا موږ نازل کړه تا د کتاب فالذین آتیناهم الکتاب نو کسان چې موږ ورکړی ته کتاب په دې اهل کتابو کې یو امنون بی ایمان لري په دې باندې ومنها ولا يرضي خلقنم مراد نام مشرکین دي ومنها ولا يرضي خلقنم ما يؤمن به اعصود چې مال لري په دې باندې من اهل کتابو کې څه خلق ایمان راوړل څه پر مشرکانو کې وما يجحد بآياتنا الا الكافرون او انکار نه کوي زمنګ د آیاتونو مگر کافران اوس بل دلیل ذکر کوي په صدق د رسول باندې او د قران باندې وما كنت تتلو من قبل من كتاب او نو تو چې تال وستو مخکې د دین من کتاب انس کتاب د دې قران مخ کې تاړو کتاب لسرندې ولا تخطو بيمينك او نتالی کله دا کتاب په خپل خلاص باندې من ندلی کل کلی او نه وصل کړي کچرت کړي دی وینو اذل لرتاب المبتلون پدا ټیم کې شک بکړې باطل پرستوم اغي بویل چې دا قران د ځان لیکل دی او دا خبره دې ځان نه کوي بل هو آیات بینات بلکې دا قران کریم آیاتونه د ښکارا فی صدور الذین پسینو دا کسانو کې اوتل علم چې ورکل شو دی وته علم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون او انکار نه کوي زمنګ د آیاتونو مگر ظالمان وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربي دک زجر دے په طلب د معجزې باندې وقالوا دی وای لولا انزل عليه آيات ولنش نازل دل په د باندې یو معجزه ولنش نازل دل په د باندې معجزې من ربي د طرفه درب ددنا قلوا نبی انما الآيات یقینا اختیار د معجزو عند الله د الله سره دی و انما انا نذير مبين او یقینا زم ير ورکون کې ښکارا د اختیارات ما سره نشته اولم یکفیم دا خلق معجزه غواړي نو دا معجزه پوره نه ده دا قران دا پوره معجزه ده کنه اولم یکفیم آیا نه ده پوره دوی د پاره په معجزه کې ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ نازل کړي پتا باندې کتاب یتلا علیهم چلو سره کېدل شي پتی باندې دا پوره معجزه ذکر چې قیامت پورې د څو کې مقابله نشي کولای ان فی ذلک یقینا پدې کې رحمتن خامخ رحمت دې دې قران کې و ذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري دی ولتا او څه غوا پیش نه کو جواب قلوا نبی کفا بالله بیني و بینکم شهیدا کافر الله تعالی ما بین سما کې او ما بین تاسو کې غوا سما پر رسالت او پر صداقت د قران یعلم پویږي ما فی السماوات پاسبانه چې پاسمنون کې دی ولر دی پسمګه کې دی والذین آمنوا بالباطل او کسان چې دی ایمان راوړې په باطل باندې په باطل معبود باندې وکفروا بالله کفر کوي په الله باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب دا بل زجر ور کوي په استعجال العذاب دنیا دا عذاب دای هغه بجلتی باندې غواړي ويستعجلونك بالعذاب دی بجلتی غواړي ستانه عذاب دلته عذاب نه مراد دی عذاب د دنیا اور پسیات کی بے ذکر کہ یستعجلونک بالعذاب العذاب د اخرت مراد دی ولولا اجر مسما کچر نیټه مقرر لجاهم العذاب خامخار اغلب دی عذاب
خو هر عذاب د پاره هر کار د پاره نیټه مقرره په تقدیر کې ولا یاتینهم بغتة وهم لا یشعرون او خامخا راضی بدی تناسا وهم لا یشعرون دی بنه پویږي یستعجلونک بالعذاب دی بجلتی غالستان عذاب دلته عذاب نه مراد عذاب د اخرت ته د اخرت عذاب دی غواړي چې کله به د قیامت وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم خامخا راګرون کې کافرون لرا یوم یخشاهم العذاب من فوقهم پاور چې پړ بکی دوی لرا عذاب من فوقهم د پاسره دوی نه ومن تحت ارجلهم ودلان رخپو د دوی نه ويقولوا الله ذوقوا وسقي ما كنتم تعملون سزا د عملونو چې تاسو کول اوس ترغیب ورکه توبه ته دا ترغیب ورکه هجرت ته الله فرمای یقول الله لفظ مقدر دی وای الله تعالی یا عبادی الذین آمنوا ازما بندگانو کسانو چې ایمان راوړل دي ان ارضی واسعه یقینا زما اسمک پرا خدا فیا فعبدون خاص ما عبادت کوي کيو ځکه تا ته بندګي موقع نه ملويږي بس هجرت وکبل وطن تلاش کته چیر جی مرګ براشي نمبر خور چاله راځي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا موږ ته تاسو واپس لشي حوصله بشارت ورکې په هجرت باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیکارونه کړی دي لنبوئنهم من الجنه غرفا خامخام بور کو دیتا من تیار بوت ورکو من الجنه جنتنا غرفا بنگلی تجری چبئی با من تحت الانهار لاندرین ولی خالدین فیها مشی پای کی نعم اجر العاملین ډیر خستره ثواب د عمل کوونکو دا کم خلق دی الذین کسان دی صبر چې صبر کړي دي وعلى ربهم يتوکلون اپ خپل رب باندې توکل کوي وکای من دابت لا تحمل رزقا دبل ترغیب ور کوي مکه ترغیب هجرت تور کو نکله سوال راځي چې هجرت وې زوکم بل وطن تلاړ شم التبز صخرما زمانه خو کله وطن پادشو دکاندار نه پادشو پټینا نه پادشو هر شنه نه پادشو پردي وطن کې بز کو مال ته خوراک کم نه ملاويږي چې زه هجرت وکم دای جواب ته الله کوي وکای من دابتین اوریر د زند سر نشتره لا تحمل رزقا چې طاقت نه لري د خپل رزق الله يرزق الله رزق ورکوي تو یاکم تاسطم دا کم حیوان د چې طاقت نه لري د رزق پیدا کول او عام مفسرین دا مثال ذکر کوي وای دا کارغان دي کارغه چې دا د شکل نه توړ دی چې کله دی بچی پیدا شي د انډو دراوځي نو اول خو پای بړې نه کنه هغه تک سري دا چې ولکل راشي جالل نو دا کارغه وي چې لکه دا سما بچیندي ستویری ګلال شي ته ورته د کارغه بچی دی په دې جاله کې پراتی دا د رزق په خپل نشي پیدا کول نه ولا بل څوک راوړي شي الله رب العالمین دا پتنګان د حشرات مشرات دارا ولیو دا خلق ولاوي او دا پتنګان په خپل ورنوزي الله په دې طریقه باندې رزق ولا ور کوي الله يرزقها وإياكم الله رزق ورکي ایت او تاسو تم وهو السميع العليم ودل تعالی اوریدن کې او پوهه دیم ولا ان سالت من خلق السماوات والارض وز دلیل عقلی اعترافی ذکر کوي او زجر ورکي مشرکان ته ولا ان سالت مو کچره تپوسو کې ردوینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی اسمنو زمکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړي نور اوس په مې له یقولن الله خامخادي وو چې الله پیدا کړی فان يفكون سرنګ دی وړي د لشه توحید نه بل دلیل الله يبسط الرزق لمن يشاء الله کولاوي رزق چاله چې غواړي منه باري د خپل بندگانو نه ويقدر له تنګي دال پاره ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پارشي باندې پوهه دی بل دلیل ولا انسان تو من نزل من السماء ماء او کچریت تپوس کې دوی نه چې چا نازل کړي د اسمان تر طرف نه وبو فاحیا بالارض او تازه کړي پای سرزمکا من بعد موت یا پس وچوالي داینا لا یقولن الله خامخادي وي چې الله پیدا کړي الله نازل کړي قول الحمد لله و نبی چټول صفاتونه د کمال خاص الله لردي بل اکثرهم لا عاقلون بلکې اکثر بدی کې عقل لري واستزهد من الدنيا ذکر کی دنیا نه بیراوتی وما هذه الحیات الدنيا الا له ولعب او نه دا جون دنیوی مگر ټوکی دی او لوبی دی داسې غف شپ دی وان الدار الاخره یقینا کورستنه لهی الحیوان خامخا غد همیشه جون دیغه
لو کان یعلمون کچر دی پویدلې کدی پویدلې نو دا دنیا به نه غره کوله په آخرت باندې ځکه آخرت دا باقی ژوند دی او دنیا پانی دی فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دک زجر دی پر شرک فی دعا باندې فاذا ركبوا في الفلك نو کله چې دی سوارش په کشته کې د مشرکان دعوا الله دی را بلی الله مخلصین له الدين چې خالص کون کی دعا لپاره بلنا صرف الله ته چغوي आवाज کوي فلما نجاوا من البر نور کله چې خلاص کی دی لرو چتا اذا هم یشرکون ناس بدی شریکان جوړې د الله سره انجام سره وسی لیکفروا بما اتیناهم د دې پاره چې کفر وکي په سبانه چې موږ ورکړې دوی ته کم نعمتونه چې موږ ورکړې دای نه شکر وکي وليتمتعوا د دې پاره چې مزي والی فسوف يعلمون نظر دې چې دی به پوي شي اولم يروا ان جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم دا بل دلی ذکر کوي په اسپار توحید باندې دا خلق باندې معنی کوي چې موږ توحید ومنو موږ به خلق بیا مړ کیو خلق برا تکلیف ورسي الله پرد کې اولم يروا دیونه ګوري ان جعلنا حرمنا آمنا یقینا من ګرځولې دې حرم امن واره او يتخطف الناس من حولهم او تختول کېدل شي خلق من حولهم د چاپر دوینا تیر چاپر دنیا کې غواګانی شروع دي ډاکې ما کې شروع دي حرم کې امن ملاو دي افبالباطل يؤمنون نو په باطل معبود دی ایمان لري او بنعمت الله یکفرون او په نعمت الله باندې کفر کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا دبل زجر او څوډ ظالم دی دا چانه چې تړي په الله باندې درو او کذب بالحق یا درو جن کوي حق لرا لما جاءوا هر کله چراغ دتا علیس فی جهنم عین شرب جهنم کی مثل للکافرین زید وسیدل د کافرانو نو ترغیب ور کی جهاد صحیحتا والذین جاهدوا فینا ادي کی بشارت هم دے اوا کسان چې دیو jihad کوي فینا زم پلار کی لنهدینهم سبلنا خامخامنگو خیغیتا سبلنا الله رد نجات زمنگا او الله رد کامیابی زمنگا وان الله لمال المحسنین یقینا الله تعالی خامخا هغه نیکانو سره